د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې د پښتنو ستر مشر او نامتو اتل کالو خان مغبره د تحصیل حکومت لخوا جوړه کړې شوه او 1500 کال وړاندې د یوسفزۍ قبیلې د جرنیل کالو خان مغبره په ګمنامه کې تللی وه. خو اوس د صوابۍ ضلع تحصیل رضل ناظم ملک غلام حقانی په مرسته بیا راښکاره شوه. ملک غلام حقانی وایي هغوی د خپل قام سره دا وعده کړې وه چې د یوسفزۍ قبیلې دا اتل به قام ته راښکاره کوي. محب الله یو پروفیسور و هغه د نهم کلاس انګلیش کتاب کې په د باندې یو مضمون لیکلی و او د هغې مضمون کې یو ډاکو راهزن شو کړی. بیا جاوید اقبال صاحب دی، خاور صاحب دی او زموږ د نورو مشرانو په مشاعره کې موږ یو سیمینار وکړ په صوابۍ کې په حقانی لایبررۍ کې. پس هغې کې ما اعلان کړی هغې سیمینار کې چې دا زموږ دومره لوی سپه سالار و د یوسفزو ډېر لوی لیډر پاتې و، بادشاه پښتونخوا پاتې و، نو دا د هغه مزار اعلان ما په هغې کې په چې انشاءالله چې دا مزار به زه جوړوم. نو موږ نن هغه خپله وعده چې کوم کال یو نیم کال مخکې موږ په سیمینار کې کړې وه هغه موږ پوره کړه. د صوابۍ ضلع په جرنیلي سړک پرته کالو ډېری اوس هم د ملک کالو خان یاد تازه کوي او د تاریخ ماهرین وایي چې په 14مه صدي عیسوي کې کله چې به د افغانستان نه هند ته قامي مشران تلل نو په کالو ډېری کې به یې دمه کوله او هم په دغه سیمه کې د یوسفزو ستر سالار کالو خان د خپل ژوند شپې سبا کولې او 1500 کال وړاندې په کالو ډېری کې دفن دی. د هند نه واخله تر کندهار پورې اثر لرونکي د یوسفزو قبیلې د اتل کالو خان په کال 1580 کې مغول بادشاه جلال الدین اکبر او د هغوی پوځ ته شکست ورکړی و. د اکبر بادشاه 40,000 پوځ د راجا بیربل په مشرۍ کې د مردان ضلع په رستم سیمه ملندرې کې د بیلات سره مخ شوی و. په دې هکله نوموړی تاریخدان فرهاد خاور وایي د پښتنو دا جرنیل د 1500 کالو راهیسې د پښتون قام نه پټ و. دغه وخت چې کوم اکبر راغی نو اکبر زموږ په 1588 کې په دې خوره باندې حمله وکړه او دا خوره یې قبضه کړه او د مغولو خلاف یو ډېر لوی اوږد تاریخي جنگ آغاز شو. دا جنگ تقریبا 8 کاله مسلسل چلیدلی دی او په دې کې د آخري مقابله په 1586 کې زموږ په سوزم کې په ملندرۍ کې وشوه او دا یو داسې جنگ و چې دا د پښتنو د بقا آخري جنگ و، فیصله چون جنگ وشو. په دې کې 40,000 نه زیات مغل فوج سره د 1400 کمانډرانو چې پکې راجا بیربل هم شامل و هغوی دې کې قتل شو. کالو خان په کال 1591 کې زیږېدلی و او په کال 1420 کې هم د صوابۍ ضلع په کالو ډېری کې ساه ورکړې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، صوابۍ.